السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، منیر شاکر د ابن عمر او د بخاري متعلق دا خبره کړې چې هغه وطیف الدبر جایز ګڼلی. تاسو دا خبرې واورئ. او ابن عمر په دویم جلد صفحه نمبر 449 کې نه 649 کې نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم د دې لاندې د ستاسو امام بخاري صاحب روایت راوړی دی چې دا آیت نزلت فی الادبار، دا د ښځو د دبرو په باره کې نازل دی چې تاسو ښځو سره په دبر کې کوروالی وکړئ. محترم ورونو، یو اعتراض کې هغه دا چې امام بخاري ابن عمر رضی الله عنه متعلق دا خبره کړې چې هغه وطیف الدبر ته جایز وي. ګوره، ما بار بار دا خبره کړې ده چې دا د دې یو هغه منافقت و چې په دې طریقې سره چې لکه کله به ضرورت و نو بخاري او دې معنې په حدیثو باندې به اعتراض کو چې صحابه ته غلط نسبتونه کړي، او کله به چې خپل کار و نو بس بیا به صحابو ته هغه نسبتونه کول. لکه تاسو لاړ شئ زما په صفحه باندې د رجم متعلق یو ویډیو ده همدغه کړی چې رجم نشته دی، نو هغه کې صحابو ته نسبت د زناکار او دې کړی چې دې ته ضرورت بیا صحابي ته زناکار او هر څه وایي، خو چې بس خپله منافقت بیا دفاع خبره کوي. نو دا خبره کړې ده چې امام بخاري چې دی وایي چې نسبت کړی دی ابن عمر ته په بخاري کې چې هغه وطیف الدبر هغه جایز ګڼلی. ګوره محترم، دوی ته موږ وایو چې تاسو وایئ چې وطیف الدبر یعنې ډکو متیازو ځای کې زنانه ته راتلل دا جایز نه دي. تاسو خو چې هغه حدیث موږ نه منو چې هغه قرآن خلافي. قرآن کې خو دا خبره نشته چې وطیف الدبر جایز نه دی. الله قرآن کې داسې فرمایي سورې بقره 203 شاید کې چې نساؤکم حرث لکم، زنانه ستاسو پټي دي، فاتوا حرثکم انا شئتم، پټیو ته راځئ چې بس کوم طرف نه راځئ. د قرآن خدای ویلي چې هر طرف نه راځي، شا نه راځي، ډکو متیازو زینه د بچو زینه راځي، دې کې خو شریعت څه منع نه ده کړې. نو کوم ځینې تاسو دا استدلال نیسئ چې لکه وطیف الدبر دا جایز نه دی او بس حدیث خلاف. تاسو خو ستاسو دا کوم چې مسلک دی که نه، باید تاسو دا حدیث وانخلئ. دا خو موږ یو که اعتراض کوو چېرته موږ به په بخاري باندې اعتراض کوو، زموږ مسلک دا دی چې قرآن او حدیث موږ دا عقیده لرو چې قرآن او حدیث د قرآن خلاف نشي کېدل. دا خو تاسو مقابله کې راوستي دي. دلته خو قرآن دا وایي چې زنانو ته راتګ وکړي، تاسو ولې اعتراض کوئ بخاري باندې؟ قرآن کې خو وطیف الدبر نه منند، دا خو د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی. په مسند احمد ټولو کتابو کې نقل دی، لزر 206 وی حدثنا وكيع عن سفيان عن سهل بن ابي صالح عن الحارث عن ابي هريره رضي الله عنه هغه فرمای ملعون من اتى امراه في دبرها، وی ملعون دی کس چې خپل خزي ته راتګو کې په دبر کې. دا خو زمونږ دلیل دی. تاسو په قرآن کې خدا تاسو نشئ موندلی. کوم ځینې ته په قرآن باندې په بخاري باندې اعتراض کوي؟ ستا لپاره خو اعتراض حق نشته. نو یو روایت دی په بخاري کې داسې نقل دی محترم ورونو چې حدثنا اسحاق اخبرنا نضر بن شميل، هغه نقل کې اخبرنا ابو عوان النافع كان ابن عمر بچو اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فاخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة ولست حتى انتهى الى ما كان. نو ما ته ویل چې تدري فيما انزلت، ته پوهېږې چې دا څه متعلق نازل شلته؟ قلت لا انزلت في كذا وكذا، دې باره کې دا نازل شوی دی. ګوره بل روایت کې بیا دا دي 4520 وعن عبد الصمد حدثني أبي عن حدثني أيوب عن نافع ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم ويأتي فيه. ګوره یأتي فيه بس راتګ کوئ هغو ته. دغه جملې نه دا ظالم دغه اخلي مطلب استدلال نیسي. نو وایي چې لکه وایي فی ذکر دی، نو د دې دا مجرور چې دی وایي دا دغه دی دبر دی. لکه کوم ځای نه دبر شو؟ دا خو ذکر نه دی. کوم ځای ته دا استدلال ونیو؟ ته ولې ځان نه پکې دا خپلې چټکې پکې ور داخلې؟ دا خو شریعت د حدیثو کې خو دا نشته، فی کې خو فی دبر نشته دی. امام حمیدی یو کتاب لیکلی جمع بین الصحیحین، هغه کې د صحیحینو د بخاري او د مسلم چې کوم روایتونه دي هغه روایتونه جمع کړي، هغه کې دا روایت نقل کړی یاتیا فی په فرجونو کې چې راتګ کوي هغو ته. نو ګوره د آیت کې دا خبره ده چې انصارو دا خبره کوله کله چې مهاجرین لاړ مدینې ته، زنانو سره انصارو زنانو سره کوروالی کو د ماشومو په ځای کې، خو د شا طرف نه یې کو. نو هغوی ویلې چې دا د وجې نه ماشوم کوږ سترګې او داسې پیدا کېږي. الله ایتونه نازل کړه چې زنانه ستاسو پټي هر طرف نه چې راځي دغه ځي ته د بچو ځي ته. نو دې کې هم دا دی چې ابن عمر دا خبره وکړه چې لکه دا دې باره کې نازل شوی دی. ښه ګور دې باره کې روایت تاسو واورئ چې ابن عمر د وطیف الدبر قایلو. سنن کبرا د نسائی کې امام نسائی روایت نقل کړی 1929 وأخبرنا علي بن عثمان محمد بن سعيد هغه نقل کوي د سعيد بن عيسان هغه د المفضلنا هذا عبد الله بن سليمان القمنه هذا ابي نظرنا
هغه وایي چې موږ ته ابن عمر ته دا خبره وشوه چې دا فلاني خبره کېږي چې ته نساو ته راتګ کې فادبارهن وایي لقد کذبوا علی دروغ دي دا ولكني سأخبرك كيف كان الأمر وزي تاسو ته وایم چې څنګه خبره وه ابن عمر سيروز مصحفه وحتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ويا نافع ما تقول هل تعلم ما أمره هذه الآية تبويجي دي تسمى تفسير دي إن كنا معشر القريش نجيب النساء فلما دخل المدينة نكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا وكمان لبا شاطرف نه راتګ د بچیو په ځای کې فإذا هن قد كرهنا ذلك دی بده وګڼه چې دې سره دغه چې دی ماشوم کوکسترګې پیدا کېږي وایي الله د آیت نازل کړه چې نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم د آیت نازل کړه ګوره ښکار روایت دی چې دې کې دا خبره ده چې موږ شا طرف نه د بچو په ځای کې راتګ کوو بل روایت د سنن کبرا د نسایي کې 8913 أخبرنا ربيع بن سليمان حدثنا أسبغ بن الفرج أغنى رواية نقل كي عبد الرحمن بن القاسم وقلت لمالك أنا عندنا ندر بن ليس وغمون تولوي يورزي ابن عمر قلت لابن عمر ويمنغ وينز يخلو أغوي ترى تك ودردكم يتيازو بزيكي قال لا تيهن ويالت تاسوكو يباد باركي أو يعمل هذا مسلم ومسلم بم دا کار کوي دردكم يتيازو بزيكي براتا كي قرد ابن عمر نخكار نقل لي چه مسلمان هم دا کار کولی شي چې دل تراتګو کی زنانو ته مثال د ډکو امتیازو په ځای کې ښکاره روایت دی محترم ورونو همداسې امام شافعي او روایت نقل کړی دی وایي ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم عن اتيان النساء في ادبارهن شا طرف ته راتللو کې پوښتنه وکړه اتيان رجل امرأة في دبورها نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای یادې ته فلما ولى رجل دعوه ته کوم ځای یادې شا طرف نه راتګ ښې د ډکو امتیاز دی که شا طرف نه راتګ ښې د بچي په ځای کې نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې اما ادبار فلا دبر وي دبرو کې راتل دا جایز نه دی ګوره دلته مثال فرض کړئ یو کس یو راوي دا روایت نقل کړي ابن عمر ویلي چې شا طرف نه راتګ زنانو ته نقل یې مثال پیش کوم کنه لکه دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د کس نه وضاحت وکړي چې کوم شی یادې شا طرف نه راتګ مې درته ویلي جایز دی خو شا طرف نه راتګ د ډکو امتیازو په ځای کې نه د بچو په ځای کې نو نبی صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو چې نه دلته راتګ خو شا طرف نه خو د بچو په ځای کې د ډکو امتیازو نه ابن عمر فرض کړه روایت نقل کړي کوم ځای کې چې شا طرف نه راتګ نقل د اجازه ده دا اجازه الله ورکړه شا طرف نه راتګ په کوم ځای کې یو راوي باندې خالد شو په بخاري کې دا خبر نشته هغه خالد کړي دا روایت هغه د ډکو امتیازو یې اخیستل نو هغه د ابن عمر قصر نشته نو ښکار نقل چې دا مسلمان هم دا کار کوي نو محترم ورونو دا د دروغ جواب چې په بخاري کې د وتیف الدبر خبره ده محترم ورونو